السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری خالد احمد. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ډېر اسان او زبردست لاره ښیم چې څنګه کولی شو د مزاحمو اړیکو نه مخنیوی کړو، هغه بلاک لیست ته وراشو. دا ډېره اسانه او زبردست طریقه ده. د هر څه نه مخکې که چا زموږ خپل وطن ګل وطن چینل نه یې سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ، په څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ چې دا رقم ښکلې ویډیوګانې تاسو ته ټولو مخکې راورسېږي. او که چیرې ویډیو مې خوښه شي نو لایک او شیر یې حتما کړئ چې نور دوستان هم ترېنه ګټه واخلي. د دې دپاره به تاسې خپل فون ته راځئ. دا فون نه دی، دغه فون ته چې راغلی دلته به بله صفحه راخلاص شي. دلته به دغه مور باندې به کلیک وکړئ. په مور باندې چې کله کلیک ووهئ په دغه سیټینګ ته به یې راشي. ګوره سیټینګ ته به یې راشي. سیټینګ ته چې کله راغلی ګوره دلته لیکلي دي کال بلاکینګ. دا کال بلاکینګ باندې به کلیک ووهئ. په کوم ځای باندې؟ دا کال بلاکینګ. کال بلاکینګ چې کلیک ووهه ګوره دلته لیکلي بلاک لیست. دا بلاک لیست باندې به کلیک ووهئ. بلاک لیست باندې کلیک ووهئ. ګوره دلته تاسې کولی شئ انټر یور فون نمبر. په دغه ځای کې تاسې کولی شئ چې لمبر، هغه لمبر چې تا ته مزاحمت کوي. ګوره معنا داسې یو لمبر وټاچه چې ورته ولیکئ، که دې په یاد زده خو چې ورته ولیکئ جمع پرې ووهه. ګوره دا دلته د ریجکټ لیست ورلې دی. او که تا ته زنګ دروالی و په یاد دې نه وي د لوګو باندې کلیک ووهه. ګوره دا دلته هغه نمبرونه ښیي چې تا ته یا تا زنګ ورته والی هغې زنګ درته والی. او دلته کانټکټ چې تا سره خپله په تلیفون کې ثبت دي، د دې د لارې تاسو کولی شئ چې د خپل تلیفون نه ګوره دا نمبر زما په تلیفون کې ثبت دی راسره دا ورته اډ کړئ. او که چیرې تاسو غواړئ چې بېرته دا د دغه نه ایسته کړئ، د بلاک لیست نه لرې کړئ، نو دغه منفي علامه باندې به کلیک ووهئ. ګوره دا بېرته لرې شو. دا چې دی ګوره دا بل هم بېرته لرې شو. او که چیرې غواړئ چې هغه هغه زنګ چې تا ته راځي هغه دې ټول بلاک لیست ته لوېدلي، ګوره یا دغه باندې کلیک ووهئ بلاک اني ونس کالز. دا ډېره اسانه او زبردست طریقه ده. که بیا یو ځل بیا هم درته وایم که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، خپل وطن ګل وطن چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نښان هم ووهئ چې هره نوې ویډیو او ښکلې ویډیو تاسو ته ټولو مخکې راورسېږي. او که چیرې ویډیو مو خوښه شوي وي لایک او شیر یې حتما کړئ د نور دوستانو دپاره چې هغه هم ترېنه ګټه واخلي. نور مو په الله تعالی سپارم.